د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تکرار او تمرین کړئ. موږ او تاسې په تېره ویډیو کې ولیدل چې د کابل بالا حصار څه ډول جوړ شوی و، د چا لخوا جوړ شوی و، او همداسې دغه بالا حصار د څه لپاره جوړ شوی. زموږ او د تاسې څه دنده ده د دې ځایونو په ساتنه او پالنه کې. دا زموږ تیر لوست چې په تیره ویډیو کې دا ټولې خبرې تاسو ته سوي وي او تاسې زده کړي دي. د نن لپاره غواړو په هغې پیاوړې ادیبې میرمنې باندې خبرې وکړو چې زموږ د ملي مشر میرویس خان نیکه لور ده. دا چې دا څوک ده، څه کارونه یې کړي دي، شعرونه لري نه لري، لیکواله دنه ده او د دې ترڅنګ نور یې کوم کارونه کړي دي، په دې اړه باندې غواړو نن خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسې په انځور کې ګورئ، قلم د نی ده او کتاب دی. نو له دې نه معلومیږي چې یوه ادیبه او با تدبیره میرمن و. د دې ادیب یا با تدبیرې میرمنې ورور څوک و؟ آیا دی په حکومتي برخو کې هم کومې مشورې ورکړې وې که نه وې ورکړې؟ په دې اړه به موږ او تاسې درس زده کړو. دغه ادیبه او با تدبیره میرمن څوک ده؟ میرمن زینبه ده. نن غواړو د بي بي زینبې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې پوهیږو زموږ په هیواد کې ډېر نومیالي او دغسې د نومیالیو ترڅنګ ډېرې پیاوړې میرمنې هم شته چې د هیواد په قلم او د هیواد په جنګي برخه یا هم په د جنګ په برخه کې کارونه کړي دي. له هغې جملې څخه یوه ادیبه با تدبیره میرمن څوک ده؟ زینبه ده یا بي بي زینبه ده چې زموږ د هیواد د ملي مشر میرویس خان نیکه لور ده. چا لور ده؟ د میرویس خان نیکه لور ده. دغې میرمنې د دودیز علوم یا هغه مروجه علوم چې په همغه وخت کې رواج درلودل، دیني او ادبي علوم یې په کندهار کې یو عالم و چې د میرویس خان د کورنۍ همغه ښوونکی و، هغه څه نومیده؟ نور محمد غلجي نومیده. دی هم دغه خپلې زده کړې د میرویس خان نیکه د کورنۍ له ځانګړي ښوونکي څخه ترلاسه کړي دي او ویلي دي. میرمن زینبه ډېره یوه داسې یو اخلاق یې درلودل، یعنې ډېره د غوړو اخلاقو میرمنه وه. دغې میرمنې لوړه پوهه او فضیلت هم درلوده. سره له دې چې دا خپله یوه باسواده میرمن وه، دې تل دا هڅه کړې ده چې د خپلې کورنۍ میرمنو ته چې وکړي د ښوونې او روزنې په برخه کې او د لیک او لوست په برخه کې کار وکړي او تدریس وکړي. یعنې د خپلې کورنۍ میرمنو ته یې لیک او لوست او ښوونه او روزنه کوله. د له خپل ورور سره څوک نومیده؟ شاه حسین نومیده. له شاه حسین سره د حکومت په چارو کې څه شی کړی دی؟ مرسته کړې ده او د حکومت په چارو کې ده ته مشورې ورکړي دي تر څو دی د شاه حسین به خپله هم له خپلې خور نه له بي بي زینبې څخه د حکومت په چارو کې مرسته او مشوره غوښتله. لکه څنګه چې موږ او تاسې یو کتاب پیژنو، په تېرو لوستونو کې ما د دې کتاب نوم درته ویلی دی. دغه کتاب کوم کتاب دی؟ د پټې خزانې کتاب دی. د پټې خزانې مؤلف څوک دی؟ محمد هوتک دی. محمد هوتک د بي بي زینبې هممهاله یا هم عصره لیکوال و چې د میرمن زینبې په اړه یو نظر څرګند کړی دی. ویلی دی چې میرمن زینبه ډېره عالمه، پوهه، هوښیاره میرمن ده او د پاچا سره د پاچاهۍ په چارو کې د پاچاهۍ په چارو په سمبالولو کې مرسته کړې ده او پاچا به له دې څخه رای او مشوره هم اخیستله د ستونزو په حل کې. کله چې به د کومه رایه ورکړه یا کومه مشوره به یې وکړه، نو دغه پاچا چې څوک و؟ شاه حسین و، ده به عمل پرې کول او د میرمن زینبې هغه نصیحتونه چې به ورته کېده د میرمن زینبې له لورې شاه حسین ته، هغه به یې اورېدل او په غور سره به یې ورته غوږ نیول.
سربیره پر دې چې د په حکومتي چارو کې کار کړی دی، سربیره پر دې دا یوه شاعره هم وه چې د دري او پښتو اشعارو کې ژوره مطالعه درلوده، یعنې په دري او پښتو اشعارو باندې یې مطالعه کړې ده او درسونه یې لوستي دي. د مېرمنې ځکه چې له شعر و شاعري سره یې ډېره مینه درلوده او یوه باتدبیره مېرمن وه، نو د ادیبانو او شاعرانو درناوی یې هم کول او د دې د ژوند ډیره برخه په عبادت کې او همداسې په مطالعه او تدریس کې، یعنی ښوونه او روزنه کې چې د خپلې کورنۍ مېرمنو ته به یې تدریس کول، په دې کې تیر شوي دي. د تاریخ افغانه لیکوال سید ظهرالحسن موسوي یو نظر لري دلته چې وایي کله چې نادر افشار په کندهار باندې حمله وکړه نو دلته تقریبا 1 کال او 2 میاشتې مېرمن زینبه په دفاع کې هم د دفاعي په کرښه کې ولاړه وه چې دغه مېرمنه په هغه ډله کې هم وه چې په کال 1949 کې د افغانانو ډله وه چې د متارکې د شرطونو په باب له خپله نادر افشار سره خبرې کړي دي. له چا سره؟ له نادر افشار سره خبرې کړي دي، په هغې ډله کې هم وه او د دې پیاوړې مېرمنې ژوند هم تر همدې کاله پورې یقیني بلل شوی دی. وروسته له دې بیا څه نه دي ویل شوي. کله چې نادر افشار بریالی سو نو دغه نادر افشار چې دغه خلک یې یا هم د شاه حسین حکومتي چارواکي خپل د شاه حسین کورنۍ یې فارس ته جلاوطني ته اړه کړله، یعنی دوی یې فارس ته ولېږلو چې په دې سفر کې له شاه حسین سره مېرمن زینبه هم ملګرې وه او ورسره یې ملګرتیا کول. د مېرمن زینبې په خپله په لیکوالي برخه کې یا هم د لیکوالي په برخه کې خبرې وکړو نو دغه پیاوړې مېرمنه یا د دې پیاوړې مېرمنې د شعرونو دیوان تر اوسه نه ده ترلاسه شوی. ویل کېږي چې دا د شعرونو دیوان لري خو تر اوسه ترلاسه شوی نه ده او کوم شعر چې دلته د دې همغه علمي قوت بیانوي او یا هم د دې همغه د شعر قوت بیانوي، د شعر بیلګه چې ده هغه په کال 1920 کې د شاه محمود هوتک په مړینې باندې یې ویلی دی، یعنې یوه ویرنه یې ویلې ده چې شاه محمود هوتک هم د دې ورور و. نو د هغه د مړینې په وخت کې د یو شعر ویلی دی یا یوه ویرنه یې ویلې ده چې هغه د پټې خزانې په واسطه سره خوندي شوې ده او تر موږه را رسېدلې ده. له دې ویرنې نه موږ کولی سو چې د دې پیاوړې مېرمنې علمي ادبي شخصیت یا څېره وپېژنو، دا چې دا څه ډول یوه شاعره وه. آیا په شعر کې هغه څه چې موږ غواړو د یوې لیکوالې یا هم د یوه لیکوال د همغه شعري قوت په اندازه څه لري که نه لري؟ نو دلته به موږ راسو او د مېرمن زینبې هغه مرثیه هم ویرنه به ولولو او له دې نه به هم خوند واخلو او هم به قضاوت پرې وکړو. ګرچې په یوه ټوټه شعر باندې قضاوت نه کړي خو بیا هم کولی سو ووایو چې دغه مېرمنه څومره پیاوړې مېرمن وه او څه ډول یو قلم یې درلودل. د دې لپاره چې دغه شعر تاسو هم ولولئ او راسره ملتیا وکړئ نو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او د کتاب PDF ځان ته ډاونلوډ کړئ تر څو هم وکولی سئ په اسانۍ سره شعر زده کړئ او هم وکولی سئ چې په اسانۍ سره خپل نظریات هم راسره شریک کړئ. په 81مه پاڼه کې د شاه محمود هوتک انځور هم وینئ چې دلته د ده د مړینې په خاطر مېرمن زینبې یو شعر ویلی دی. غږ سو چې ورور تیر له دنیا سونه، کندهار واړه په زړه سونه، زړه مې په ویر کې مبتلا سونه چې شاه محمود لما جدا سونه، دارون جهان راته تورتم دینا، زړه د بلتون په تیغ کړم دینا، هوتک غمجن په دې ماتم دینا، د پادشاهي تاج مو برهم دینا چې شاه محمود تیر له دنیا سونه، کندهار واړه په زړه سونه. ځوان و میړه د توري جنګونه، ولاړ د کام په نام او ننګونه، دښمن له ده په وینو رنګونه، پر میدان شیرو یا پلنګونه، افسوس چې مرګ د ده پخوا سونه، کندهار واړه په زړه سونه.
محموده نه یوازې خور ژاړي، پر مرګ دې ټول کلی کور ژاړي، خپلوان لا څه پاچا دې ورور ژاړي، پښتون دې ټول په واویلو سونه، کندهار واړه په ژړا سونه. اصفهان پاته تاج نسکور عالمه، چې شاه محمود سو نن په ګور عالمه، د پښتون لمر سو تیاره تور عالمه، راته دښمن بکا پیغور عالمه، چې پاچا ولاړ پښتون ګدا سونه، کندهار واړه په زړه سونه. لښکر سو خپور پښتون ولاړ د یریان په خاورو، ځای کا شاه محمود عالیشان، پاته سو تخت و تاج د ټول اصفهان، زړه یې راسوړ سو کا خوښي دښمنان، وای پښتون اوس بې پاچا سونه، کندهار واړه په زړه سونه. اورم نارې د غم چې کړینه فریاد، پښتون په مرګ د شاه محمود سو برباد، زړونه چې تل به وو خاتمن سونه ښاد، د ساندو غږ دی چې راوړینه یې باد، ماتم زده پیرو برنا سونه، کندهار واړه په ژړا سونه. وروره مقر دی ستا مولا کې جنت در دی، کې تا ته پس له مرګه راحت روح دې وه ښاده په لویه ورځ د قیامت، مخ دې وه روڼ د خدای په مهر و رحمت، د خالق رحم تل پر تا سونه، کندهار واړه په زړه سونه. ګرانو زده کوونکو، تاسې ولیدل چې میرمن زینبې څومره یوه ښایسته ویرنه لیکلې وه د خپل ورور په مرګ باندې. اوس راځو خپل درس راټولوو، دا چې نن موږ او تاسې د ادیبې او باتدبیرې میرمن زینبې په هکله درس ولوستل. دا میرمنه د میرویس خان نیکه لور او د شاه حسین هوتک محمود هوتک خور وه، چې د خپل دودیز علوم له همغه خپل کورني ښوونکي څخه زده کړي وو. یوه عالمه باتدبیره د لوړې پوهې خاونده میرمنه وه چې محمد هوتک د پټې خزانې مؤلف هم د دې په اړه نظر ورکړی دی. سره له دې چې د په لیکوالۍ کې کار کول یا هم د لیکوالۍ برخه یې درلودله، د حکومتي چارو کې هم کار کول، یا هم د دې ورور چې شاه حسین و هغې به له دې نه رایه او مشوره غوښتله. کله چې نادر افشار پادشاه کېږي نو دوی فارس ته لیږي، جلاوطني ته یې اړ باسي او دوی بیا تر کال 1940 پورې بیا د دې مغه ژوند یقیني دی. کله چې په 1930 کال کې د دې ورور شاه محمود مړ کېږي، وفاتېږي، نو دا یوه ویرنه وایي چې له دغې ویرنې څخه د دې هماغه شعري قوت څرګندېږي. دغه ویرنه ما تاسو ته ولوستله چې د پټې خزانې په واسطه سره موږ ته رارسېدلې ده، د شعرونو دیوان هم لري خو زموږ لاس ته نه دی راغلی. نو دا ټول معلومات د میرمن زینبې په اړه. که تاسې کوم نور معلومات لرئ او یا هم دا چې کورنۍ دنده درکوم هغه به سرته ورسوئ او له موږ سره به یې په کومنټ کې شریکه کړئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسې د میرمن زینبې په اړه پلټنه وکړئ، که له چا سره کتابونه یا هم له چا سره نور معلومات یې نو دغه معلومات دې وګورئ، پلټنه دې وکړئ، تر څو وکولی سي موږ دغې برخې ته لا هم نور پیاوړتیا وروبخښي او معلومات مو را بشپړ کړي، او کولی سي چې دغه شعر ښه په دقت سره ولولئ او هغه شعري قوت سي د تاسې په نظر پیکې دی، هغه ځانګړنې سي د دې په دې شعر کې دي، هغه ځانګړتیاوې که د فنونو له مخې او یا هم د محتوا له مخې هغه ځانګړنې هم له موږ سره په کومنټ کې شریکې کړئ، تر څو کله چې یو څوک راځي او دغه ویډیو ګوري د میرمن زینبې په اړه معلومات ګوري، وکولی سي د تاسې له نظریاتو څخه هم ګټه واخلي. د نورو ویډیوګانو لپاره تاسې کولی سئ دغه ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.